بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه جوړ په خیر. دا وخت مون خیبر چوک باړه کې موجوده یو. لکه څرنګه چې تاسو ته پاته دو نن په اکاخیل سیمه کې د سبوینا اوور ډرون حمله شوې دي او په هغو ډرون حملو کې د موږ سره درې ګلالي ماشومان هغه زخمیان شوي دي. د چا لاس شته، د چا خپانې شته او همدغه شانتې د موږ سره یو ځوان په شهادت باندې رسېدلی. ډېر د شرم مقام دی، ډېر زیات بیخي هغه موږ احساس کولی نه شو چې دا څه موږ وینو په سوشل میډیا باندې. څوک په نسیم شاه کې بیزي دي، څوک په عمران خان رهایي فورس کې بیزي دي. موږ خواست کوو ټولو مشرانو ته چې روز دلته د موږ سره په دا چوک باندې لاش پروت دی. موجوده د پښتون بیلډ حالات بیا په خصوصي توګه باندې د موږ د باړې اکاخیل دلته د موږ سکولونه باندې د موږ د ځوانانو د ماشومانو د نهم لسم پارچې روانې دي. د هغوی سکولونه ریاست قبضه کړي دي. په دا باندې خبره نشته. څوک په نسیم شاه باندې خبره کوي، څوک په عمران خان رهایي فورس باندې خبره کوي، څوک په روډ خبره کوي، څوک په کرپشن خبره کوي. د موږ بنیادي مسله د امن دو، مشرانو بنیادي مسله د امن دو. امن چې نه وي نه روډ مونږ ته پکور دی، نه ټرانسفارمر مونږ ته پکور دی، نه مونږ ته عمران خان پکور دی، نه مونږ ته نسیم شاه پکور دی. مونږ دغه غریب ولسونه دي چې د مونږ کم دغه خلک دي په خوارو زارو باندې خپل بچي رستر کي، په دیاړو مزدورو باندې خپل بچي رستر کي او بیا دا ظالم ریاست روش داسې په بېدردۍ باندې قتل کوي. نو خواست کوو ټولو مشرانو ته چې په خیبر چوک کې دغه شهید پروت دی، دغه شهید په خیبر چوک کې پروت دی. روشو چې یوه پالیسي جوړه کړو، دلته یوه منصوبه جوړه کړو چې دغه ظلم جبر نور په ودرو په شریکه باندې.